شول چې دویم سبب د هغې په وجه باندې انسان الله په دنیا کې د عذابونو نه بچ کړي، د مصایبو نه بچ کړي، هغه استغفار دی، هغه د رب العالمین نه بخښنه غوښتل دي. او دا ډېر ضرور عبادت دی، ډېر مهم عبادت دی. انسان ګناه کړی دی او که نه ده کړی، خو د الله رب العالمین نه به مغفرت غواړي. انسان ډېر نیک عمله دی او که لږ نیک عمله دی، خو د الله عز وجل نه به بخښنه غواړي، د الله رب العالمین نه به مغفرت غواړي. او دا عاجزی ده او دا د الله حق دی په ما او تا باندې چې الله عز وجل ته متوجه شو چې ربه ما ته زما ګناهونه معاف کړه. په خوله باندې دا ووایو چې استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. سید الاستغفار په خوله باندې ووایو چې اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. کله چې یو بنده د استغفار سره تعلق لري او دا کلمه ډیره زیاته استعمالي، الله عز وجل دې انسان ته عملنامه د په خلاص باندې ورکړي. الله رب العالمین د قیامت پر ورځ باندې د شرم نه بچ کړي. د دې وجه باندې یو روایت کې راغلی دی، بعض اهل علم وایي دا مرفوع روایت دی، بعض اهل علم وایي موقوف روایت دی. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وی خوشحالي دا د چا دپاره ده چې د قیامت پر ورځ باندې د هغه په عملنامه کې ډېر زیات استغفار وموندلی شي. خوشحالي او سعادت دی، ښایسته ژوند د هغې چا دپاره دی د قیامت په ورځ باندې د ده مخې ته عملنامه کلاو کړي شي او کېښودلی شي او دله ورکړي شي او هغې کې استغفار ډېر لیکلی شوی. د ده عملنامه په استغفار باندې ډکه ده او د دې انسان دپاره خوشحالي ده، د دې انسان دپاره سعادت دی. استغفار ډېر زیات ویل. وګوره الله سبحانه وتعالی د نوح علیه الصلاة والسلام دعوت ذکر کړی دی په سورة نوح کې چې هغه خپل قوم ته دعوت ورکړ. الله رب العالمین دین ته راوبلل او د هغې په دعوت کې یوه دا خبره وه چې فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح علیہ السلام فرمایي وی ما ای زما ربه وویلې خپل قوم ته چې تاسو ای زما قومه د الله رب العالمین نه بخښنه وغواړئ، ځکه دغه الله غفار دی، غفاره دغه ګناهونه انسان ته معاف کوي. او د دې استغفار د وجې نه به الله عز وجل راولېږي بارانونه په تاسې باندې چپې چپې. استغفار هغه یو عبادت دی چې باران نه الله د دې په وجه باندې باران کوي. ويمددكم بأموال او زیاد بدر کی تاسو ته الله عز وجل مالنا وبنين وزامن ويجعل لكم جنات والله رب العالمین به وګرځي یو دربې کې تاسو ته باغونه ويجعل لكم انهارا او وګرځي تاسو له نهرونه د اوبو ښکلي او مزیدار. استغفار کې الله رب العالمین انسان ته د مغفرت صفت اچولې دی. په استغفار کې الله عز وجل د بارانونو د ورکولو صفت اچولې دی. استغفار کې د مالونو او د زامنو د زیادت، دغه رنګه په استغفار کې د ځمکو د جایدادونو د باغونو او د ښایسته ښایسته نهرونو د زیاتولو صفت الله عز وجل اچولې دی. امام حسن رحمه الله ته یو کس راغی وی بارانونه نه کېږي، څه علاج دی؟ هغه ورته ویله وی د الله رب العالمین نه بخښنه غواړه، استغفار طلب که الله عز وجل به در باندې باران وکړي. بل ورته راغی وی زما فقر او غریبي ده، وی د الله رب العالمین نه بخښنه غواړه، زه دغه علاج ده. بل هغې زامن مې نشته دی څه علاج راته راوښیوه، وی د الله رب العالمین نه بخښنه غواړه. شاګرد یې ورته ویله چې شیخ صاحب د مختلفو مرضونو والا راغلل او ټولو ته د یو علاج وروښوده. هغه ورته د سورة نوح د آیتونه ولوستل چې فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دغه یو استغفار باندې دغه ټول مرزونه علاج کیږي. د یو استغفار باندې ډیر زیات کار کیږي. استغفار ډیر ضرور عبادت او د استغفار دا قدر مقام او مرتبه ازمن د دین مشرانو ته معلومه و. سیر د امام ذهبی رحمه الله دا اثر راوړی دی. یو ځل وی عبد الله ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، عروه ابن زبیر دا درې ورونه یو ورسره د عمر رضی الله عنه زوی عبد الله ابن عمر دوی ناستو په حتیم کې د کعبې ترڅنګ دغه حتیم کوم فصل کې د کعبې داخل دی خو پاتې شوی دی بهر. په دې وجه باندې چې د مشرکینو سره حلاله نفقه ختمه شوله او نوره آبادي نه شو کولی نو هغه ځای ترنه بار پرېښوده. دغه ځای کې ناستو راجمع شوي دا څلور واړه یو بل ته وی تمنو هر یو تن خپل ارزو او خپل تمنا پیش کړي. تاسو د څه ارمان لرئ؟ په دې کې وی عبد الله ابن زبیر ویله زما ارمان خدا دې چې الله ماله مشري راکړي او زه خلیفه جوړ شم. خلافت زما یو لوی ارمان دی چې زه دې ته ورسېږم. عروه ابن زبیر ویله زما خدا ارمان دی چې الله ماله علم راکړي او دا علم زما نه خور شي خلکو ته. زه علم وکړم عالم شم او دا علم خلکو ته ورسوم او په ټولنه کې زما د لاسه خیر خلکو ته ورسېږي. دا مې غټ ارمان دی په زړه باندې. مصعب دا ویله بل روري چې زما خو غټ ارمان دا دی چې په دې عراق باندې امیر شم او یو د زنانه دي چې د هغې سره نکاح وکړم. دغه دواړه ښځې مې په نکاح کې راشي. هغه ډېرې ډولي ډېرې حسینې او ښایسته زنانه وي. د یوې نوم عایشه او د بلې نوم هغه سکینه چې دغه دواړه ښځې مې په نکاح کې راشي. عبدالله ابن عمر ته چې کله نمبر راورسېده ستا څه ارمان دی لکه هغه ډېر زیات او خیر او ډېر عقلمند دی د څلورو واړو نه. نو هغه وی زما خو ارمان دا دی چې الله عز وجل ما ته مغفرت وکړي د قیامت په ورځ باندې. زما واړه او لوی ګناهونه الله رب العالمین ما ته معاف کړي. زه د بل شي ارزو د بل شي تمنا نه لرم. زما ارزو دا ده. هغه راوي د حدیث وی هر یو تن ته ان شاء الله وی الله عز وجل خپل ارزو خپل تمنا ورسوله. هغه درې واړو ته په دنیا کې ورکړله. عبدالله ابن زبیر ته الله خلافت ورکړ. دغه رنګه عروه ابن زبیر ته الله علم ورکړ. هغه بل ورور ته الله عز وجل د عراق امارت ورکړ. هغه ښځې مو له په نکاح باندې ورکړلې. او عبدالله ابن عمر وی مړلې زه د الله نه امید لرم چې هغې ته الله عز وجل دغه ارمان ورکړی چې هغه مغفرت دی د الله عز وجل نه بخنه غوښتل دی په دنیا کې او د قیامت په ورځ باندې الله عز وجل بنده ته هغه بخنه وکړي د دې په وجه باندې. د استغفار طلب کول، مغفرت طلب کول، د الله رب العالمین نه بخنه غوښتل او د الله بخنه موږ او تاسو ته دا ډېر ضرور عبادت دی، ډېر مهم عبادت دی. په دې وجه باندې حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سحر او ماښام سل وارې دا ذکر کوو چې استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه. ډېر په توجه باندې پکار دی. متبع سنت انسان باید د دې اذکارو پابند وي. د دې سره په دې باندې عمل ډېر خوند کوي. وجه دا ده یو خو د دوی دعوه ډېره زیاته لویه ده، دویم دا چې موږ خطاکار یي، ګناهګار یي، الله عز وجل نافرماني را پکې ډېره موجوده ده. نو استغفار د رب العالمین نه ډېر زر غوښتل دا یو ضرور عبادت دی، یو مهم عبادت دی. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د استغفار توفیق راکړي. الله رب العالمین دې موږ توبه طیب وګرځي. الله عز وجل ته د هغې په وجه باندې د دنیا او د آخرت عذابونه الله رب العالمین زموږ نه واړوي. وبالله تعالی